صرف څلوېښت ورځې دا وظیفه په دې طریقې سره وکړه، انشاءالله چې څلوېښت ورځو کې دننه به دې الله مالداره کړي. ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، که یو انسان د دې خبرې خواهشمند وي چې الله جل شانه دې ما مالداره کړي، د مالدارۍ خواهش د هغه په زړه کې وي، لیکن دا خواهش د هغه نه پوره کېږي. یو انسان د حد نه زیات غریب دی، غربت سره هغه ډېر زیات مخامخ شوی دی. نن د غریبۍ د ختمولو دپاره او د مالدارۍ دپاره، د رزق د پراخۍ او د څه دپاره آمدنۍ دپاره یو ډېر زبردسته وظیفه ده، اللهم یا وهاب وظیفه ده. د دې وظیفې طریقه درته اوس ښیم چې دا وظیفه به تاسو په کومې طریقې سره کوئ او څنګه به کوئ. لیکن د هغې نه مخکې ویډیو کې ما خو تاسو ته دا خبره کړې وه، دا خبره ډېره زیاته چې کوم دی هغه زه ضروري ګڼم چې زه دا کوم وظایف شیر کوم، دا زه ستاسو د سهولت او د ستاسو د پیري لپاره شیر کوم. تاسو ته مخکې ما یو خبره کړې وه، هغې کې مې دا ویلو چې بعضې ملګري هغوی موبایل نه استعمالوي، هغوی د دې وظایفو د دې چې کوم دی کم دغو دي، د دې وظایفو دا کم فواید دي د هغې نه ناخبر دي. تاسو خو دا وظایف کوئ، د ستاسو په انشاءالله کار کېږي، الله جل شانه به ستاسو کار کوي. لیکن کوم وروڼه چې هغوی موبایل نه استعمالوي، نو هغوی ته د دې وظایفو پته نشته. نو ستاسو په خدمت کې عاجزانه درخواست دی چې کوم وروڼه هغوی د موبایل استعمال نه کوي، نو هغوی ته خو دا وظایف ښیي. ګوره چې دا وظایف هغوی څومره کوي، یو خو به د هغوی حاجتونه الله جل شانه پوره کوي. دویمه خبره دا ده چې د الله جل شانه نوم اخلي، نو هغوی ته به ډېر زیاتې نیکۍ په دې باندې ملاویږي. د فضول خبرو هر څونه به منې شي، د الله نوم به هر وخت د هغه په خولې کې، کله چې د هغه په خولې کې د الله دا نوم وي او دی د الله د نوم دا ذکر کوي، د هغو پریشانۍ به خپله ختمیږي، ستاسو پریشانۍ هم دغه حدیث سره ختمیږي. بل دا چې دا وظیفه کله هم تاسو وکړئ، کله هم تاسو چې کوم دی واورئ، دا وظیفه په کور کې لازما وایئ ښه. دا انشاءالله ډېر لوی کمالات، ډېر لوی اثرات به یې کوي. نور د ستاسو یاران دوستان وي، خپلوان وي، دغه رنګه چې کوم دی هغه رشته دار وي، هر څه وي، هغوی ته هم تاسو دا وظیفه ښوولی شئ. د دې وظیفې مکمل اجازت دی او تاسې په اخلاص سره، اخلاص پکې شرط دی ښه، اخلاص سره څلوېښت ورځې مسلسل دا وظیفه وکړه. څلوېښت ورځو کې دننه به ته د الله د قدرت کرشمې وګورې، د الله امداد به وګورې چې الله تا سره څنګه د غیبو نه امداد کوي، څنګه تا مالداره کوي. الله به دې داسې مالداره کوي چې مال دولت به ځان سره ضایع کولی خو هم نشي. لیکن یو خبره ته کوم چې اخلاص پکې شرط دی، اخلاص سره یې کوې، په نیک نیت او په نیک ارادې سره یې کوې. د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم، ډېره زیاته اسانه طریقې ده. څلوېښت ورځې مسلسل تاسو به تهجد سره لمونځ پابندۍ سره کوئ ښه. څلوېښت ورځو کې تهجد مه قضا کوئ، څلوېښت ورځې مسلسل د تهجد لمونځ وکړئ، 12 رکعاته وکړه او د هغې نه پس بهر صحن ته راوځه. کم چې د کور څوک ورته انګړ وي، څوک ورته صحن وي، څوک ورته غولې وي او څوک ورته د کور میدان وي، موږ ورته د کور صحن یا د کور غولې ویو. دغه ځای ته راوځه او دغه ځای کې د نیمې شپې چې کله تهجد وکړې، په دغه ځای کې ودرېږه، د کور په دې منځ کې ودرېږه او یا وهابو دا وظیفه 300 کرته وکړه او شروع به یې داسې کې بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا وهاب یا وهاب یا وهاب. دغه رنګې په ښکلي مزیدار انداز کې ښه په سکون، اطمینان او په قلار باندې دا وظیفه وکړو، ښه په مینه محبت سره، خو په ولاړه به یې کې ښه. د دې نه مخکې وروستو 3 کرته درود شریف ووایه او د هغې نه پس راشه د خپل تهجدو په ځای باندې کښېنه، په کوم ځای کې چې تا تهجد کړي دي هلته کې کښېنه او الله ته سوال وکړه. خو زمونږ د وایي چې بس لاس پورته کړو، یا الله زمونږ دا کار وکړي. دغه طریقه د دعا هم جایز ده،
لیکن د دې نه بهترینه طریقه درته یو ښیم. څلوېښت ورځې مسلسل همداسې چې دې طریقه کوي ښه چې کله په کوم ځای کې تا کړي تهجد همغه ځای کې کښېنه او کله دعا غواړې نو دعا لاسونه مه اوچتوه بلکې الله ته په سجده باندې پروزه د منځه نه بغیر ښه الله ته په سجده باندې پروزه او په دغه سجدې په حالت کې الله ته اوښکې تویې که الله ته وجاړه او دغه د سجدې په حالت کې د الله نه سوالونه وکړه. کم حاجت دې وي مثلا د مالدارۍ دپاره سوال کوي یا الله ما مالداره کړي، یا الله په ما باندې رحم وکړي، یا الله زما غریبي ختمه کړي، یا الله مال دولت راته راکړي. دغه سوال وکړه یا د چا اولاد وغیره، یعنی د هر حاجت دپاره چې د ستاسو کم یو سوال وي په دغه ټیم کې بیا وکړه. څلوېښت ورځې مسلسل دا سوال وکړه، سخت نه سخت حاجت دی ولې نه انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل شانه تاسو له پوره کړي. نن زما اهمه موضوع هغه د مالدارۍ وه، نو ما پکې ځکه مالداري یاده کړه. د مالدارۍ نه علاوه تاسو د هر یو حاجت دپاره دا سوال کولی شئ، لیکن نن سبا منګایي او غریبي هغه د حد نه سیوا شوې ده. هر سړی د غریبۍ نه تنګ راغلی دی، د هر سړي روزي لنډه تنګه ده، هر سړی په خپل ځان باندې تنګ دی. نو که دا وظیفه یو انسان وکړي پابندۍ سره څلوېښت ورځې 300 کاله ته طریقه مې ورته وښوله بیا نو الله جل شانه به هغه مالداره کړي او الله جل شانه به هغه ته ډېر زیات مال دولت ورکړي. داسې مال دولت به ورته الله ورکړي چې دې به ځان سره ځای کولی خوب نشي. خو شرط پکې دا دی، اخلاص هم پکې شرط او کومه طریقه مې درته وښوله چې سټپ بای سټپ بلکل هم په دغه طریقې سره دا وظیفه وکړی شي. نو څلوېښت ورځو کې دننه به انشاءالله د الله د رحمت دروازې تا ته کلو شي او د الله مدد به ووینې چې الله جل شانه دې څنګه مالداره کوي. نو د دې وظیفې اجازت مکمل عام دی، تاسې هم کولی شئ نور ملګري هم ته پیدا اخیستی شي. خو زه درته بیا وایم چې کوم ملګري موبایل نه استعمالوي نو هغه ملګرو ته لازما دا وظیفې ورکړئ چې هغوی خو هم د دې نه پیدا واخلي.